چیش کوي دا ساجکان خرڅوي نو تی ولې خرڅوي په کور کې بل څوک نه غریبان یاست د ورځې څو روپۍ ګټې د ورځې ګټې بچت پیسې دي که مطلب ګټه 3.5 ګټه او پیسې ګرد مطلب 3.5 ګټې 3.5 په سودا کې ته مر سره کې 100 روپۍ ته ګټې ها ها سل یعنی 1.5 سل ته ګټې او نو کور کې بابا هم څه د پلان نیونی ده نیونی ده پلار روزانه کوي هغه یو وخت روزانه یي څو شپې نه یي صحیح نو بیا تی کار کوي تی دغه شان خرڅوي بیا کور ته پیسې وړي او کور مو خپل دی که په کرایه کور مو خپل دی دغه دی نن هم څو پیسې ګټلې دي راته وګورې 300 دي 100 مو ګټې نن السلام علیکم رواني 100 روپۍ او 1000 روپۍ نو دا 300 روپۍ به څه وخت پوره کوي تر ماښام پورې پوره کېږي ها